څنګه د پرلات هم په کوم طرف روان ده؟ ډېرې کمې ورځې پاتې دي جنرال صاحب، ستاسو دعاګانو ته او ستاسو مرستو ته اړتیا لرو. په ټول ژوند ولاکه دعا درته وکړمه، څه خدای ولم زه تا ته دعا کومه، ولې ځان ته نه کوم، ولې خپلو مالي مرسته غواګانو ته خو نه به کوم کوئ؟ چې غبرګ بربچي راوړي. مالي مرسته هغه 80,000 غولاکې مې در لېږلي، سبا در رسېږي. نه غونکې مونږ خپله جوړوو دا نندۍ، تاسې نغدي مرسته وکړئ. ولې نغدي مرسته خاورې ولې نه اخلي؟ ولې خپل شترمرغ ته دعا نه کوم چې دوه دعاګۍ ورځ کې وکړي؟ دعا او ته ضرورت ده، ما دعا او ته ضرورت ده، الله هم نیست و نابود که. نه کنه جنرال صاحب، مونږ خو یو پښتانه یو. ای ته داسې خو نه اندر کېږي. غوندې پښتون چې ته په غولاقه انقلاب ګټې. تاسې نغدي مرستې وکړئ، انشاءالله مونږ به نور هم کاروایي زیاته کړو. نغدي مرسته چې تا سره کوم، ولې خپلې غواګانو ته کنجاړه نه اخلم؟ نه جي دا خو توهین کوې که نه؟ توهین نه کوم، شیدې خو به راته کوي، ته به څه وکړې؟ تا سره خو مونږ نغدي مرسته وکړم، مونږ هلته به دله کباب پښتونخوا وکړه، وګټو پکړې که نه؟ دړۍ یاره دغه پښتونخوا دې تا ته مبارکې، په دغه ټیزونو باندې ولاکه وګټې. نه د خپل سر په چا مات او نه د بل مات کړی، بس ټوله ورځ همدغه. جنرال صاحب زمونږ خو ډېر سرونه مات کړه، خو ازادي نه راځي، نو مونږ څه وکړو؟ جنرال صاحب دوی ښه لوبه شروع کړې ده، ولا جبونه یې تش شي، هله پیسې را جمع کړي، هله پیسې. چې دا جبونه یې تش شي، پرلات. اوس خو دغه 11 اکتوبر غونډې ته چې کوم دی، نو دا شاید وځنډول شي، ځکه چې دلته نور پرلتونه وشول. زمونږ غونډې شاید لږ بې اثره وي، نو یو 3 میاشتې وخت پکې شته دی. چې کوم دی بیا پکې څه شی سو؟ یعنی مطلب چې کوم دی، زمونږ غونډه به داسې تاثیراتي نه وي. نه خدای دې خوار نه که، چې کوم دی جلوس ده، او چې کوم دی اتوار ده، چې کوم دی اسلام آباد ته ځو، چې کوم دی پرلت ده، چې کوم دی غولاقې دي، چې کوم دی په جلسې برید ده، چې کوم دی ټینټونه یې سوځولي، چې کوم دی اوبو ټانکرې، خدای همدله چې کوم دی د تاسو سر وخوري، چې کوم دی. جنرال صاحب دغه فلسطین کې خلکو په لوټو باندې ګوره خپل وطن وساتلو، نو موږ به انشاءالله یوه ورځ خدای دې غرق نه که په لوټو خلک، او داسې وچوي په لوټو. ښه خبره دې زده کړې، هغه د ورځې 500 شهیدانېږي، تا چې شي کړي دي، چې کوم دی په لوټو باندې، په لوټو سړی او داس وچوي، دا 47 او 45 به باندې وچوي. پوه شوې؟ قربان دې شم جنرال صاحب، ستا خبره کې وزن شته، وزن خود پکې شته. دا هم زمونږ د ډلې دی جنرال صاحب. کوش شو لاړه ده هوایو، خود کوش شو. په بعضو خلکو باندې د حق خبرې بدې لګېږي جنرال صاحب، خو ما ته د حق خبرې خوند راکوي. دا چې کوم دی ته چې کومې خبرې کوې، دا چې کوم دی بس مونږ ته منظور دی جنرال صاحب. جنرال صاحب خیر جوړې په خیر.